د صفریک قطعي تازه اتلولي او کارنامه. د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د ملي امنیت صفریک قطعي ځواکونو په عملیاتو کې لسګونو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. له تیرو 2 ورځو راهیسې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو لخوا د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د طالب ملیشو پر وړاندې چڼیز عملیات پیل شوي ول، چې یاد عملیات د لسګونو طالب ملیشو په وژلو او ټپي کېدو سره پای ته ورسېدل. په وژل شوو طالبانو کې د تګاب ولسوالۍ په کچه د دوی د رهبري غړي هم شامل دي. همدارنګه په ترسره شوو عملیاتو کې د طالبانو څو قرارګاوې، ګڼ شمېر مهمات، موټرسایکلونه او 15 ارادي حاموي ټانګونه چې طالب ملیشو د لوی اختر په ورځو کې د هیواد په لوی ښارونو کې د انتحاري حملو د ترسره کولو لپاره چمتو کړي ول، له منځه وړل شوي دي. بلخوا افغان ځواکونو خوست کې هم 26 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. افغان ځواکونو د خوست ولایت په مساخیرو ولسوالۍ کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي، چې په پایله کې 12 تنه وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. تندر قوري اردو څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم خراب شوي دي. بلخوا افغان هوایي ځواک نیمروز او هلمند کې هم 45 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. افغان هوایي ځواکونو د نیمروز ولایت په دلارام او د هلمند ولایت په لښکرګاه او نادعلي ولسوالۍ کې پر طالبانو هوایي بریدونه کړي، چې په پایله کې 45 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.